اوس نصیحت ته الله سبحانه وتعالی څه دی هغه واوره. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. اوله کوي د هغه مال نه چې کوم درکړی دی الله تاسو ته مخکې د دې نه چې مرګ راشي. دا زما نصیحت تاسو ته چې د مرګ نه راتلو نه مخکې موت له پکار دی چې څه وکړو. نو بیا به څه چغوې فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. يلا کلک ټیم درا کړی وی نو لږ دی وروسته کړی وی. ولې د پیسو حساب کتاب ته د پاتې دی که نه هغه د پټي هغه مسله منځ کې پاتې شوې وه که هغه پوره کوې که نه د بچو ودونه کوې که نه بل واده کوې په خپله څه کوې څه وایي فأصدق وأكن من الصالحين. یالله چې ستا په لار کې مال ولګوم او شم به د نیکانو نه. د دې وخت د راتلو نه مخکې نیکان شي ګورې چې بیا ته دا ووایي چې واکن من الصالحین او زه به شم د نیکانو نه. نو شه د نیکانو نه اوس څه د صالحینو نه ځکه چې دا ټینګ خدا خبره نه قبلېږي. رب العالمین به خپله فیصله مورئ. څه وایي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. او دا خو الله وایي کیدی نشي چې د یو نفس وخت دې پوره شي نیټه دې پوره شي او الله دې دا نیټه لیټ کړي. نه دا نه واپس کېږي او نه لیټ کېږي. لازم به په دغه وخت باندې ځي. و بل ځای کې الله څه وایي په سورة المؤمنون کې ډېر ناشنا ایتونه دي. زه ته دا ایتونه ویم خو د دې سره به د دې ایتونو سره ژوند تېر کړئ لږ ساعت لا د زړه د کومې نه یې واورئ او د زړه په غوږونو یې واورئ. حتى إذا جاء أحدهم الموت تر دې چې راشي دوی کې یو تن ته مرګ راغی. مرګ دغه مبارک زما خبر روانه چې موږ ناشو انتظار کوو هغه وو خبرو کې یوه کومه وه مرګ او موتا مجهزه. تاسو ګوره انتظار د مرګ کوئ که نو د مرګ بیا واوره. حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي دوی کې یو تن ته مرګ بیا چغې وایي چغې څه دي قال رب ارجعون. یا الله ما واپس کړه لږ دی دنیا ته مې واپس کړه لږ دی ژوند ته مې واپس کړه. کیسه لعلی اعمل صالحا لږ نیک اعمال کوم وایي نو خو اوس یې وکړه که نه اوس دا موقع ده مو ته نیک اعمال کولی شو مو ته الله ته نږدې کېدی شو. رب العالمین ورته فیصله واورې خو سمه مضبوطه فیصله که نه کله هیڅ چېرې نشي کېدی هیڅ چېرې نشي کېدی. ښه نو دا خبره الله وایي انها کلمة هو قائلها. دا خو یو خبره هو هغه وکړه نو دا خو لازم نه دی چې یو سړی به خبره کوي جو د ده دا خبره به پوره کېږي. نه دا خو د هغې یو ارمان ور ښکاری کړو الله ته ووایي الله لږ مې واپس کړی نه دی دنیا ته. الله ورته نه نه واپس کېدلی چې خبره ختمه شوه. خو نو دې نه اخوا څه دي یا الله ته چې دې نه را واپس کړې نو اخوا څه دي ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله وایي صبر وکړه د برزخ ژوند به تېری اوس دا ډېر غټ ژوند دی. زمونږ دا سوچ دی چې که موږ مړه شو ژوند ختم شو. زه وایم موږ که مړه شو معمولي خبرې ختمې شوې او غټې شروع شوې. برزخ د ژوند رب العالمین بې دې ایتونو کې مخکې ډېر ناشنا خبرې کړي چې د انسان د زړه را ژوندی کوي. ووایم یې درته چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي د ډېرو ورځو نه نصیحت تاسو اورېدلی او نه ما اورېدلی چېرته که د جمعې خطبه مو اورېدلي یا یو درس نیمه اورېدلی هغه به وي خو سلسله وار او روزانه دا سلسله ختمه شوې وه د څه وخته پورې داسې وه که نه
چې لازمونه زمونږ را ژوندي شي. الله څه وایي؟ فإذا نفخ في الصور، چې کله پوکې وکړې شو په شپېلۍ کې، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله وی نه به بیا دوی په منځ کې نسبونه او نه به د یو بل نه د نسبونو تپوس کوي. د یو بل نه تپوسونو موقع به کوم نشي، ځکه چې ټول به مصروف وي په خپله مسله کې، په خپلو حالاتو کې. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر انسان به په هغه ورځ په خپل یو کار کې مصروف وي، په خپله خبره کې به مصروف وي چې زما سره به څه کېږي. واوره ده فمن ثقلت موازینو، نو د چا چې تلې درنې شوې په نیکیانو سره، فاولئک هم المفلحون. الله وایي همدغه کسان کامیاب دي. په نیکیانو سره تلې درنې کې خپلې د الله بندګانو، څنګه چې تاسو د جیب درنولو کوشش کوئ او د بینک بیلنس درنوئ، خپلې د نیکیانو تلې درنې کوي، دا کامیاب دی. الله دې پکې موږ شمار کړي. ومن خفت موازینو، او د چا چې تلې سپکې شوې، نیک اعمال پکې نو، د نیکیانو هغه تلې څه شوې، هغه سپکې شوې. فاولئک الذین خسروا انفسهم، دې خلکو ځان په ډېر غټ تاوان کې واچو، او تاوان خو غټ تاوان دی ځکه چې الله وایي فی جهنم خالدون، ځان یې همیشه دپاره جهنم ته ورسو. نور بل څه تاوان دی؟ فی جهنم خالدون، جهنم ته یو سړی د همیشه دپاره ورسي. او بیا واوره ده تلفح وجوههم النار، را رسي به اور د دوی دې مخونو ته، وهم فيها کالحون، دوی به کې پراته پړ بخي، سکروټي به دې جوړ شي. الله به ورته څه وایي؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ولې لوستلی کېدل به آیتونه زما په تاسو؟ ولې دا آیتونه تاسو نه دي اورېدلي؟ تاسو ته به نصیحتونه نه کېدو چې واورئ د الله خبره، واورئ د پیغمبر د تاسو ته نه ده شوي؟ دوی به ورته څه وایي؟ حقیقت به ووایي نو، ځکه چې بل څه خو هلته چلېږي نه. ربنا غلبت علينا شقوتنا، یا الله نور څه نو، خو بس بدبختي راغلې وه. نو څه وه؟ بدبختي وه. یاده کوي دا خبره، جهنمیان به دا خبره کوي یا الله نور څه نه، خو بدبختي وه چې موږ د دې دین نه لرې وو. دا بدبختي ده. ګورئ ښه، که ته په درس کې نشي کېناستی که نه، خوشحالېږه مه. ته ډېر بدبخت دی چې درسونه الله لرې ساتلی، ته ډېر بدبخت دی چې د مونځ او دس نه الله لرې ساتلی، ته بدبخت دی چې الله د عباداتو نه او د علم د طلب کولو نه او د صدقاتو نه او د روجو نه او د جهادونو نه او د دې هر څه نه الله لرې ساتلی. ته بدبخت دی. داسې د خوشحالۍ خبرې نه. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ومنګ ګمراهان. دا ومنل، خو په دې ځای کې ومنله چې هلته منل فایده نه ورکوي. یو مطالبه به وکړي، ربنا اخرجنا منها، یا الله منګه وباسه د دې اور نه، فإن عدنا فإنا ظالمون. کم بیا راواپس شو دې بدیانو ته او ستا نافرماني ته، یا الله بیا به موږ ظالمان یو. الله ورته وایي اخسئوا فیها ولا تکلموا، کورې شئ. دومره سخت خطاب د رب العالمین د طرف، هغه مهربانه رب چې هغه به موږ باندې د میاندو نم زیات په موږ مین دی، او هغه دومره سخت خطاب به کوي اخسئوا فیها ولا تکلموا انه کان فریق من عبادي. واورئ دا وی یو ټولګی زما په بندګانو کې الله وایي یقولون، هغوی به وی ربنا آمنا، یا الله موږ ایمان راوړی، فاغفر لنا، موږ وبخه، ورحمنا، په موږ رحم وکړه. تاسو یې څه چل وکړو؟ فاتخذتموهم سخریا، تاسو به ټوغې کولې په هغه نیکانو پورې،
حتی انسوکم ذکری په دې ټوغو کې دومره ورننوتئ چې زما غ دین د نه هېر شو وکنتم منهم تضحکون خندل به م په هغوی پورې مذاق به م کوو خیال دی دی وایي پلاني دی ګیرې ته او د پلاني دی دیندارۍ ته د ځان نه چې راپسې ملا جوړ کړی او هر شي کې دا حلال دی او دا حرام دی او دا دا دی او دا تاسو پورې خندل اعلان واوره ګوره ښه إني جزيتهم اليوم بما صبروا الله ما خو هغوی له بدله ورکړه د صبر د لاسه تاسو مذاقونه کول خنداګانې مې کولې ټوغې مې جوړې کړې هغوی صبر کوو د الله بندګي کول الله ما وله بدله ورکړه یا الله څه دې وله ورکړو واورئ أنهم هم الفائزون چې یقینا نن ورځ هم هغوی کامیاب شو الله وله کامیابي ورکړه بیا به رب العالمین تپوس وکړي دې جهنمیانو نه ما تاسو ته دا خبره د دې ځای نه شروع کړې وه که تاسو ته یاد دی چې د دنیا دا ژوند یو دوکه ده لږ وخت دی خو دا لږ وخت مونږ ته ډېر ښکاره شوی دی الله به ورته څه وایي كم لبثتم في الأرض عدد سنين اسې څو کاله ژوند هم تېر کړی وي دا ژوند اوس تاسو څومره چې د هغې دپاره تاسو دا هر څه آخرت هم تباه و برباد کو خپل دا څو کاله ژوند و آخر او به وایي لبثنا يوما او بعض يوم یا الله ورځ وه یا د ورځې بعض حصه وه نو دا اوس د دغه شپېته اویا کاله ژوند داسې ښکاري وره ښه تکلیف به پرې ډېر خبرې خو به نشي کولی هلته به ووري نو په منځ کې به څه ووایي فاسأل العادین یا الله تپوس وکړه د شمار کوونکو نه لکه موږ نورې خبرې نشي کولی الله بس هغوی تپوس وکړه دا ژوند چې جهنمیان ګوره دا د جهنم کې وایي الله ورځ وه که نیمه ورځ وه ولې ما ورته د آخرت دا ژوند هغه پرېږدو او دا ژوند غوره کوو چې هغه ورځ دی او نیمه ورځ ده دې هغه همیشه هغه ژوند چې دی هغه خپل خرابوو د وختي تور ژوند چې دی دا ورمخکې کوو حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث دی په سنن ترمذي کې د کعب ابی بن کعب رضی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې کله به د شپې د درېیمه حصه تېره شوه که نه درېیمه حصه نو دا به وي یا ایها الناس خلکو اذکروا الله الله یاد کوي ورې الله یاد کوي جاءت الراجفه تتبعها الرادفه را روانه ده د قیامت هغه اولنۍ شپېلۍ او بیا پسې د هغه دویمه شپېلۍ او بیا به ده وي جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه مرګ ګورې را روان دی سره د هغه سختو چې هغه مرګ کې دي مرګ را روان دی سره ګورې د هغه سختو کم چې پکې دي دا مرګ را روان دی په ما او تا به راځي سره د هغه سختو سره د هغه ځنکدنه نو یو نوی ژوند د نن نه شروع کوي د خپل زړونه چې کم مړه شوي دره ژوندي کوي الله سره خپله رابطه تازه کوي او زه به درته د بیان په د اخره کې یو څو اشعار ووایم ډېر ناشنا اشعار دي او د انسان د زړه را ژوندی کوي شاعر وایي فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب دع الصبا فلقد عداك زمانه دا ماشومتوب نور پرېږده وخت د باندې تېر شوی دی پرېږده دا ماشومتوب دې شروع کړی دا ټوغې کې وخت نه تېر شوی دی وازهد د دې دنیا نه بې رغبته شه فعمرک مر منه الاطیب ستا که ژوند کې چې کومې ښایسته ورځې وي د طاقت او د زور یا خو د ناس هم تېرې شوي دي ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب غزوانی خو هسې ملاړه ختمه شوه بیا راځي نه غزواني چې ته بیا راغلی نه ده راغلی که نه وی ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب بوډاوالی را روان دی د بوډاوالي علامات ته ورو ورو ښکاره کېږي نو چېرته دي تښتي څوک تښتېدلی ده اوسه پورې بوډاوالي نه
نه دی تښتېدلی. نو تا ته څه وایي، څه ناشنا نصیحت یې کړی. دع عنك ما كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب. پرېږده هغه څه چې د ماشومتوب په زمانه کې دي کړي دي. دې کې د شاعر مراد ګوره هغه ماشومتوب نه دی، هغه واړه واړه ماشومانان چې ماشومتوب هغه د بېدینۍ ته وایي چې د ځان نه ماشوم جوړ کړی دی او ته به وایي چې بلکل ده ته پته نشي چې دی د څه دپاره پیدا دی، خو د ماشوم دی که نه، ځان یې غافله کړی. پرېږده هغه څه چې د ماشومتوب او د سادهتوب په زمانه کې دي کړي دي. واذکر ذنوبکه، د خپل ګناهونه لږ رعایت کړه. وابکیها، وجاړه د دې د لاسه یا مذنبو، ای ګناهګار. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. رأيتك هغه د مناقشې د حساب کتاب کې د الله سره خبرې اترې رایاد کې چې الله به تا سره په خپل حساب کوي. فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. ته چې ګورې څه کې د هر څه لیکلی کېږي او شمارلی کېږي. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته وأنت لاه تلعب. تا خو ير کړي دغه څه تا چې کوم کړي، خو دغه دو ملکینو نه دي، هغه دو ملایکو نه. کوم یو؟ کراما کاتبین. بل اثبته، هغو خو د هر څه لیکلي دي. وانت لاه تلعب، او تا لوبې کولې. ته په لوبو کې مصروف وې، هغو هر څه لیکلي دي. شاعر بیا تا ته دا وایي فاعلم والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. او دا شپه او دا ورځ چې تېرېږي دې سره وایي زما او ستا هغه ژوند چې دی هغه کمیږي. دا یو یو سا حسابېږي. سا چې تا کومه واخېسته او پرېښوده، د هر څه حسابېږي او دا د شمار دي. یو وخت به راشي ختم به شي. نو بیا تا ته څه وایي وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. او دا تا چې وایي څه جمع کړي دي که نه، دا مال او دا پټی او ځمکه او دا کور، هر څه باندې د مرګ په وخت کې واخیستی شي، وارثانو ته پاتې شي. ځکه بیا تا ته څه وایي تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. نو تبا دي شي بیا هغه ځای چې د هغې هغه نعمتونه همیشه نه پاتې کېږي. مطلب د دنیا یادوي چې په دې دنیا به موږ څه خوشحالي وکړو چې د دې نعمتونه همیشه نه پاتې کېږي. ما تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه نصیحت و، د درسونو د دې ابتدا کولو سره یا د سرونو په د درسونو په دې سر کې تاسو ته دا یو نصیحت و چې دې سره ستاسو له زړونه کېدای شي الله را ژوندي کړي. او زما دا زړه الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې الله ته واپس شو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې خالص توبه وباسو، او الله سبحانه وتعالی زموږ د زړونه را ژوندي کړي. او انشاءالله د درسونو سلسله به په هغه زوړ ترتیب باندې وي. تفسیر درس، مشکات درس، ریاض الصالحین درس، بلوغ المرام درس، او سیرت درس، او انشاءالله یو نوی درس به پکې شروع کوو د قیامت علامات، او یو بل درس تاسو نه هېر دی الاسماء الحسنى د الله ښایسته نومونه، بل د نه هېر دی کتاب التوحید، التوحید کتاب. انشاءالله دا ټول درسونه به بیا قسم سلسله واري. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د دین د زده کولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چا سره څه تپوسي